افغانستان ستوري پاڼې مینوالو ته همداشان د یوټیوب لیدونکو اوریدونکو ته د یو غزل وړاندې کوم د بسم الله فکرمند صاحب امید ساتم چې خوښ مه بیشي وایي چې وجود به راسره و خو زړګی پاتې کېدو وجود به راسره و خو زړګی پاتې کېدو زمانه چې د خپل کلي سپرلی پاتې کېدو او رانغلو په نظر چې وفات شوی خو به نه وي رانغلو په نظر چې وفات شوی خو به نه وي په دې چم کې پخوا یو لیونی پاتې کېدو عزیز صاحب مننه رانغلو په نظر چې وفات شوی خو به نه وي رانغلو په نظر چې وفات شوی خو به نه وي په دې چم کې پخوا یو لیونی پاتې کېدو امجد صاحب ستاسو ته د یو شعر ډلې وایي چې زما د زړه په کور کې ارمانونه په پیټ خورو زما د زړه په کور کې ارمانونه په پیټ خورو زما د زړه په کور کې یو سړی پاتې کېدو مننه ستاسو ډېره مننه وایي چې ستاسو د کوڅې نه به زه خپل کور ته راتلمه چې ستاسو د کوڅې نه به زه خپل کور ته راتلمه زما نه به هم هغلته زړګی پاتې کېدو مننه چې ستاسو د کوڅې نه به زه خپل کور ته راتلمه چې ستاسو د کوڅې نه به زه خپل کور ته راتلمه زما نه به هم هغلته زړګی پاتې کېدو او سفر ته خفا نه وم چې راتلم جړل مې ځکه عزیز صاحب ستاسو ته د شعر ډلې وي ستاسو مسافر یې سفر ته خفا نه وم چې راتلم جړل مې ځکه یاران پاتې کېدل او مخه مې پاتې کېدو او چې دې به ځان تیار کړلو نو زه پاتې کېدم چې دې به ځان تیار کړلو نو زه پاتې کېدم چې ما به ځان تیار کړلو نو دې پاتې کېدو مننه چې دې ځان تیار کړلو نو زه پاتې کېدم چې دې به ځان تیار کړلو نو زه پاتې کېدم چې ما به ځان تیار کړلو نو دې پاتې کېدو د اخري شعر دی سیدجي صاحب ستاسو ته ډلې وي وایي چې ارمان مې پوره نه شو فکرمند رانه لاړو ارمان مې پوره نه شو فکرمند رانه لاړو که نن لږ باران شوی وه په خدای پاتې کېدو